دغه دوه کلمې په جرمني ژبه کې ډېرې زیاتې ورته ښکاري، خو بیخي بېلابېلې معناوې لري. راځئ چې د دې دواړو توپیرونه یو ځای سره زده کړو. لومړی شون 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 دا په جرمني ژبه کې یو قید دی، د وخت یا حالت ښکارندویي کوي. معمولاً د لا یا مخکې معنا ورکوي. راځئ په ځینو جملو کې یو ځای سره کاروو. Ich bin schon müde. زه لا ستړی یم. Ich bin schon müde. زه لا ستړی یم. Hast du das schon gesehen? تا دا مخکې لیدلی دی. Hast du das schon gesehen? تا دا مخکې لیدلی دی. Es ist schon 10 Uhr. لا لس بجې دي. Es ist schon 10 Uhr. لا لس بجې دي. دوهم شون 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 د او املاوټ سره دا یو ظاهري توپیر دی. شون په جرمني ژبه کې یو صفت دی چې د ظاهري ښکلا لپاره کارول کیږي. معمولاً د ښکلي یا ښکلا معنا ورکوي. راځئ د دې هم ځینې مثالونه یو ځای سره کاروو. Das ist ein schönes Haus. دا یو ښکلی کور دی. Das ist ein schönes Haus. دا یو ښکلی کور دی. Ich habe ein schönes Auto. زه یو ښکلی موټر لرم. Ich habe ein schönes Auto. زه یو ښکلی موټر لرم. Er macht das sehr schön. هغه دا کار ډېر ښه کوي. Er macht das sehr schön. هغه دا کار ډېر ښه کوي. راځئ اوس د دې دواړو توپیرونه په مقایسوي ډول یو ځای سره ولولو. شون شون یو قید دی، یو صفت دی. د وخت یا حالت ښکارندویي کوي. د ظاهري ښکلا ښکارندویي کوي. د لا یا مخکې معنا ورکوي. د ښکلي یا ښکلا معنا ورکوي. په لیکلو بڼه کې فرق. شون د او املاوټ سره لیکل کیږي، خو شون د املاوټ نه بغیر لیکل کیږي. اوس یو لنډ تمرین لرو. راځئ چې د دې صحیح کلمې یو ځای سره وکاروو. خو لومړی به تاسو کاروئ، په کمنټ کې به یې راته لیکئ. جوابونه یې پاس په ډسکرپشن کې تاسو موندلی شئ. ډېره زیاته مننه ګرانو لیدونکو چې تر دې دمه له ما روغمن وثیق سره وئ. که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. Bis bald. Tschüss.